إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الحمدلله موږ تاسو د شعبان المعظم د مبارکې میاشتې تر سوري لاندې قرار لرو. په تېره جمعه کې هم د شعبان د فضائلو او د دغه میاشتې د احکامو په اړه باندې د جمعې خطبه وړاندې شوې وه. نن هم د هماغې په ادامه باندې ځینې نورو مسایلو ته اشاره کوم. اول خو د شعبان د میاشتې په اړه باندې دا ویل شوی و چې د شعبان مبارکې میاشتې ته اکثرا شعبان المعظم ویل کیږي، یعنی د شعبان بزرګه میاشت، معظمه د عظمت میاشت، د لویۍ میاشت. دغه میاشت خپلې ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خصوصیات لري چې نورو میاشتو ته نه ده حاصله. یو د هغه خصوصیاتو نه چې په دغه میاشت کې ده هغه دا دی چې په دغه میاشت کې د انسانانو اعمال د الله حضور ته وړاندې کیږي. هغه کلنی راپور یا کلنی د اعمالو دوسیه الله عزوجل ته د شعبان مبارک میاشت کې وړاندې کیږي. غیر د هغې نه خو موږ او تاسو بار بار ویلي چې هره پنجشنبه او دوشنبه د الله حضور ته اعمال وړاندې کیږي. هر ورځ ملائکې خپل هغه راپور وړاندې کوي، مګر د شعبان په میاشت کې د ټول کال هغه اعمالو ته الله عزوجل یو عمومي کتنه کوي د رحمت او د مغفرت او د مهربانۍ په نظر باندې. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دغه میاشت کې تر نورو میاشتو ډېرې روژې نیولې او دا به یې فرمایل چې په دغه میاشت کې چون عملونه وړاندې کیږي د الله حضور ته، زه غواړم چې زما عمل د الله حضور ته په داسې وخت کې وړاندې شي چې ما روژه نیولې وي، یعنی د الله په طاعت کې مشغول اوسېږم، د الله په عبادت کې اوسېږم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه میاشتې په اړه فرمایي چې د شعبان میاشت هغه میاشت چې د رجب او د رمضان په منځ کې ده، د دغه میاشتې څخه اکثریت انسانان غفلت کوي، غافل کیږي. غافل کیږي په دې معنی چې دغه میاشتې ته اکثر خلک توجه نه کوي، ځکه د رجب میاشت کې خلک ډېر عبادت کوي، ورپسې بیا رمضان کې ډېر عبادت کوي. نو د دوو سترو میاشتو په منځ کې چې دا شعبان راځي خلک په دې کې اکثرا راحت کوي. رجب کې ډېر عبادت کړی، په دې میاشت کې ستومانتیا وباسي، رمضان کې بیا عبادت کوي. نو دغه میاشتې فضیلت ته خلک متوجه نه وي، یا په دغه میاشت کې ډېر عبادت ته خلک متوجه نه وي، نو ځکه دغه میاشت اکثرا په غفلت کې تېرېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا بیانوي چې دا هغه میاشت ده چې اکثرا خلک د دغه میاشت څخه غافله وي. نو زه غواړم چې په دغه میاشت کې ډېر عبادت وکړم، یا دغه میاشت کې باید انسان ډېر عبادت وکړي. همدارنګه په دغه میاشت کې یا د دغه میاشت د فضایلو څخه دا هم ده چې په دې میاشت کې دعا قبلیږي. انسان هر څومره ډېر چې کولی شي سره د ذکر، عبادت، روژې نیولو، تلاوت، صدقات، خیرات، نور عبادتونو ترڅنګ دعا ډېره وکړي، ځکه دا دعا په خپله بذاته عبادت دی. لکه څرنګه چې لمونځ عبادت دی، روژه نیول عبادت دی، زکات ورکول عبادت دی، دا دعا خپله هم عبادت دی. ولو که انسان خپل حاجت د الله څخه غواړي، خپل هغه عذر او خپل هغه ضرورت الله ته وړاندې کوي، مګر بذاته عبادت دی.
ځکه هم احادیثو کې مفهوم دا رقم دی چې ویل شوی دی چې الدعاء هو العباده یا هي العباده. دعا په خپله هم عبادت دی. که تا ته الله عز وجل اګستا حاجت عاجل درکړي نو هم د عبادت وکړه، هم الله تا ته خپل حاجت پوره کړه. کله وروسته درکې بیا هم تا د دعا اجر عاجل واخیست، هغه خپل حاجت درته الله لږ وروسته پوره کړه. او که هغه حاجت د په دنیا کې پوره هم نه شو، هغه غوښتنه د ترسره نه شو، بیا هم اجر د اخیستلی دی. نو په همدغه اساس باندې دا هم په تعلیماتو کې راغلی چې دغه میاشت کې باید انسان ډېره دعا وکړي، ځکه د دعا د استجابت چانسونه په دغه میاشت کې ډېر دي. بیا د دغه ټولو فضایلو سره سره بل فضیلت چې دغه میاشت ته حاصل دی هغه دا دی چې په دې کې هماغه د براءت شپه ده. اصلا دغه لفظ براءت دی، مونږ تاسو افغانستان کې برات وایو ورته، شب برات. دا اصلا براءت دی، شب براءت. براءت یعنی پاکول. مونږ تاسو خپل اصطلاح کې هم وایو چې ما فلانه مې بری که، یعنی د خپل عهدې نه مې پاک که، خپل قرض مې ورته وروبخه یا خپل حق مې ورته ورپرېښود، دی بری شو، یعنی پاک شو زما د خانه. نو دغه شب براءت هم چې مونږ تاسو وایو په دې معنی چې الله عز وجل په دغه شپه باندې ډېر زیات بندګانو ته براءت ورکوي، د دوزخ د اور څخه خلاصون ورکوي، د دوی د ګناهونو عفو ورته کوي، د دوی هغه تاریخ پاکوي ورته. نو د الله عز وجل د مغفرت او د رحمت وړ او مستحق ګرځي ډېر زیات بندګان. نو ځکه هم دې ته شب براءت ویل شوی دی چې هغه شپه د شعبان د معظمې میاشتې 15مه شپه ده. 15مه شپه د شعبان چې دغه 15مه شپه انشاء الله سبا شپه ده د سعودي جنتري مطابق، یعنی د شنبې ورځ ماښام دغه شپه شروع کیږي، یعنی سبا ماښام نه شروع کیږي تر یکشنبې ورځ سهار پورې دغه شپه دوام لري. یکشنبه 15 د شعبان دی د سعودي جنتري مطابق. نورو جنتریانو مطابق بیا د یکشنبې په ورځ ماښام د شعبان یا د براءت شپه شروع کیږي تر دوشنبې سهار پورې همدغه شپه دوام لري. نو که انسان وکولی شي چې دغه دواړو شپو کې عبادت ډېر وکړي، لاښه خبره ده چې ځکه دغه جنترانې تر اوسه پورې یقیني نه دي چې کوم یو به ډېر یقیني وي، دا د شنبې شپه یا د یکشنبې شپه. خو علی کل حال 15مه شپه احادیثو کې راغلي. د براءت د شپې په اړه باندې مختلف نظریات او ویناوې مونږ تاسو په ټولنه کې د خلکو څخه اورو چې ځینې د هغې اسلامي اساس لري، ځینې یې نه لري، د خلکو فقط خبرې دي. د عباداتو په برخه کې دا قاعده بار بار ما ویلې چې عبادت ثبوت ته اړتیا لري. هر هغه عبادت چې مونږ او تاسو کوو باید ثابت وي، یا الله عز وجل مونږ او تاسو ته امر کړی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته امر کړی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام یو عمل کړی وي، مونږ او تاسو ته شرعي ثبوت حاصل وي چې دغه عمل ثابت دی. عبادت د خپل ځان څخه نه جوړیږي. نو په همدغه اساس هغه ساختګي خبرې او ویناوې چې نه په قرآن کې ثبوت لري، نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، نه د صحابه کرامو په عمل کرد کې، نو هغه هوایي خبرو باندې سړی التفات نه کوي. هغه څه چې د شعبان یا د شب براءت په اړه ثابت دي هغه څو حدیثونو ته زه اشاره کوم. لومړی حدیث کې عایشه رضی الله عنها روایت فرمایي. عایشه رضی الله عنها روایت کوي، وایي چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد ته پاڅېده، عبادت ته. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر شپه تهجد کول، او عایشه رضی الله عنها چون د زمونږ او تاسو ام المؤمنین د زمونږ او تاسو مور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن ده، هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد معلوم و چې د څومره تهجد کوي، په څومره اندازه کې خلاصوي، کله شروع کوي کله خلاصوي، څومره اوږدوي. خو عایشه رضی الله عنها فرمایي په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت ته پاڅېده، تهجد ته، چې دا یو رکعت خلاص کړ، سجدې ته لاړ. دومره اوږده سجده یې وکړه چې ما ته شک پیدا شو. شک داسې پیدا شو چې هسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی وي، ځکه سجدې ته چې لاړ په همدې سجده کې پاتې شو، ډېر اوږده سجده یې وکړه. نو ما ته دا شک پیدا شو چې هسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی وي په همدې سجده کې. نو د ډېر تشویش او ویرې نه زه پاڅېدلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغلم چې د ځان مطمئنه کړم چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی که وفات شوی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابهام مې ونیو. ابهام دغه غټې ګوتې ته وایي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابهام مې ونیو، داسې مې وخوځه او لږ زور مې ورته ورکړ چې آیا دی ژوندی به وي که نه، ځکه نرموالي نه یا کومه طریقه باندې چې هغې ځان مطمئن کوو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتې نه ما معلومه کړه چې دی ژوندی دی. نو بیرته لاړم خپلې بسترې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سلام وګرځاو
ما ته ویل چې عایشه ستا په زړه کې کومه خبره تیره شوه یا ستا په زړه کې کوم تشویش پیدا شوی دی. رسول الله سم احساس وکړ چې خامخا دا به ورخطا شوي زما عبادت اوږد شو. عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي چې هو یا رسول الله زه په تا باندې وویریدلم. ما ویل هسې نه چې ته وفات شوی دومره اوږده سجده دې وکړه چې نور کله به تا دومره اوږدې سجدې نه کولې. یعنې نور ورځو په خلاف نن ستا عبادت ډېر بل رقم دی، ډېر اوږد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې عایشه رضی الله عنها آیا ته پوهېږې چې نن کومه شپه ده؟ عایشه رضی الله عنها ورته فرمایل چې الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول بهتر پوهېږي چې دا کومه شپه ده. د صحابه کرامو او د امهات المؤمنین د ټولو عادت دا چې هر کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کو دوی به جواب نه ورکو، دوی به فقط هم دومره ویل چې الله او د هغه رسول ښه پوهېږي، ځکه دوی منتظر چې اوس به الله یا رسول موږ ته نوې معلومات راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وفرمایل چې دا نننۍ شپه د شعبان 15مه شپه ده، د شعبان 15مه شپه ده چې موږ شب براءت موږ تاسو ورته وایو. او په دغه شپه باندې الله عز وجل یطلع علی عباده فی لیلة النصف من شعبان. الله عز وجل د شعبان د میاشتې په 15مه یعنی مایي کې د ټولو بندگانو اعمالو ته یو لیدنه کوي د رحمت په نظر باندې، ټولو اعمالو ته ګوري. بیا فرمایي چې فیغفر للمستغفرین، الله عز وجل په دغه شپه باندې مغفرت کوي مستغفرینو دپاره. مستغفرین څوک دي؟ مغفرت غوښتونکي، هغه انسانان چې په دغه شپه د الله څخه مغفرت غواړي الله عز وجل ټولو ته مغفرت کوي. بیا فرمایي چې ويرحم المسترحمین، الله عز وجل رحم کوي په هغه چا باندې چې دوی د الله څخه رحمت غواړي، د الله څخه رحمت غواړي. یا الله په موږ رحم وکړي، یا الله زما په حال رحم وکړي، په اولاد باندې، زما په وطن باندې، هیواد باندې، هر څوک چې د الله رحمت غواړي نو هغه رحمت غوښتونکو باندې الله عز وجل رحم کوي. او درېمې ورته وفرمایل چې ويؤخر اهل الحقد، هغه کسانو عمل ته الله نه ګوري، دوی همداسې پینډنګ یا زوړن پرېږدي چې دوی په زړونو کې کینه لري یو بل سره. کینهګرو ته الله توجه نه کوي په دغه شپه باندې، ځکه دا د حدیث صریح نص دی. ويؤخر اهل الحقد کما هم، کینهګر انسان چې په زړه کې بدبیني لري، کینه لري بل مسلمان ته، که هغه خپلوان وي که غیر خپلوان وي، دوی ته الله د رحمت په نظر په دغه شپه باندې نه ګوري. یؤخرهم، دوی وروسته کوي، هر چاته رحم کوي، مغفرت کوي، بخنه کوي، مګر کینهګر انسان ته اصلا الله توجه نه کوي په دغه شپه باندې. او په دې اړه موږ تاسو پخوا هم ډېرې خبرې کړې دي. اوس متاسفانه چې پخوا به که چا کینه درلودله یو لرې انسان سره به درلودله، اوس ورور سره کینه لري، کاکاز سره کینه لري، ماماز سره کینه لري. هغه خپلوانو کینه او بدبیني تر ټولو زیاته ده. هغه دښمنۍ چې په خپلو نږدې کورنیو کې دي په پردیو سره نشته. نورو سره به ګوري چې محبت دی، صمیمیت دی، خندا ده، الفت دی، میلمستیاګانې دي. د کاکازو څخه به نفرت کوي، د ورور څخه به نفرت کوي، د مامازو څخه به نفرت کوي، د عمازو څخه به نفرت کوي، د ورور څخه به نفرت کوي. خپل کورنۍ کې دښمني د باندې دوستي. حال دا چې موږ تاسو ټول مؤمنان یو، ټولو مؤمنانو سره دوستي او محبت مرغوبه ده، مګر صله رحم بیا فرض دی. ځکه الله عز وجل قرآن کریم کې دا حرام کړی ده چې وان تقطعوا ارحامکم، ای مسلمانانو متوجه اوسئ چې خپل رحم قطع نه کوئ. رحم څوک دی؟ همدغه ستا خپلوان دي، هغه څوک چې تا سره په نسب کې شریک دي، د پلار د خوا نه وي، د مور د خوا نه وي، که هغه ورور دی، که هغه کاکا دی، که کاکا زوی دی، ماما دی، ماما زوی دی، خاله ده، عمه ده، دغه ټول ستا د نسب خلک دي چې الله عز وجل دوی سره خپلوي ساتل، دوی سره رابطه ساتل، د دوی احوال اخیستل، دوی سره کومک او مرسته کول په تا باندې فرض دي. د دوی نه ځان جدا کول حرام دي، ځکه سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې 14مه سپاره کې الله جدي فرمایي وان تقطعوا ارحامکم. ډېر متوجه اوسئ چې خپلوي قطع نه کوي، ډېر متوجه اوسئ چې د خپل د نسب رابطه قطع نه کوي یو بل سره. نو په دغه شپه باندې چې الله عز وجل ټولو ته مغفرت هم کوي، وای اهل الحقد، کینهګر انسان، بدبین انسان، دوی الله ورسته کوي، دوی ته توجه نه کوي. نو په دغه مبارک شپه باندې هم دغه رقم بدبخت انسانان د الله د رحمت څخه محروم وي. الله دې موږ تاسو ته ټول ته هدایت وکړي. بل حدیث شریف کې چې سنن ابن ماجه کې دا حدیث روایت دی، ابو موسی اشعری رضی الله عنه صحابي دی روایت کوي، فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان الله لا يطلع في ليله النصف من شعبان، په 15مه شپه د شعبان باندې الله عز وجل د ټولو بندگانو اعمالو ته ګوري، هماغه د رحمت په نظر باندې ټولو اعمالو ته ګوري. بیا څه کوي؟ فیغفر لجميع خلقه، خپل ټولو مؤمنو بندگانو ته مغفرت کوي بلا استثناء، افغان او عرب او عجم او پښتون او فلان نه لري،
ټولو بندگانو ته چا چې ایمان راوړی په الله باندې اخلاص لري دغه ټولو ته الله عزوجل مغفرت کوي مګر دوه انسانانو ته بیا هم مغفرت نه کیږي نو په دې حدیث شریف کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا لمشرک او مشاحن مشرک انسان ته په دغه شپه مغفرت نه کیږي ولو که د اسلام دعوه کوي مونږ او تاسو یو تعداد انسانان ګورو کلمه بلولي مګر شرک به کوي شرکی عمل به تر سره کوي په دې باندې بیا نه پوهیږي یا به پوهیږي خو مګه زما پلار دا کار کړی یا زما نیکه دا کار کړی زمونږ قوم کې دا رواج دی او دا زمونږ کلتور دی او دا زمونږ فرهنګ دی او دا فلان دی او دا فلان دی او د الله او د رسول حکم به ورته په صراحت سره معلوم وي په صراحت به ورته ویل کېږي مګر دی به بیا مګه شرکی عمل کوي یو هغه انسان ته مغفرت نه کېږي په دغه شپه چې هغه مشرک وي الله سره شرک کوي د الله سره شرک په اسماءو کې په صفاتو کې په الوهیت کې په ربوبیت کې او دوهم چې فرمای او مشاحن انسان ته مشاحن چې مخکې حدیث کې تیر شو مګه کینهګر انسان دی هغه انسان چې خپل مسلمان ورور سره به د شرعي عذر نه 3 ورځې خبرې نه کوي یا د 3 ورځو نه زیات خبرې نه کوي شرعي عذر څه دی هغه ځکه چې اسلام ته توجه ته کټ رابطه وکړه مګر هغه ځکه چې د دنیا په معامله باندې د ځمکې په سر باندې په کور باندې په مال باندې په یو د زنانو په خبره باندې یا په یو بل کورنۍ مسله باندې ته یو بل مسلمان سره رابطه کټه کوي او هغه سره دښمنی کوي هغه سره بدبینی کوي هغه پسې پروپاګند کوي هغه پسې خبرې کوي نو دغه هماغه مشاحن د چې حدیث شریف کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره فرمایي نو په دغه شپه باندې الله خپل ټول مخلوق ته مغفرت کوي یو مشرک ته مغفرت نه کوي یو مشاحن انسان ته مغفرت نه کوي نو ګورو مسلمانانو چې دا څومره یعنی خطرناکه خبره ده چې په دغه شپه الله د رحمت په نظر ټولو ته ګوري خو دغه بدبین انسان ته د رحمت توجه نه کوي د الله له لوري او دریم حدیث هم په دغه اړه باندې وارد دی چې دا حدیث په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا ليله النصف من شعبان الله عز وجل د شعبان په 15مه شپې باندې د دنیا اسمان ته راځي نزول کوي راکته کیږي څنګه راکته کیږي هماغه رقم کته کېدل چې د الله شان سره خای چې الله دغه په کیفیت باندې پوهیږي مونږ په دې کې خبرې نه کوو خو هغه رقم نزول چې د الله شان سره خای الله نزول کوي راکته کیږي نو دلته بیا فرمایي چې یغفر لاهل الارض د ځمکې ټولو خلکو ته مغفرت کوي هدف مؤمنان دي الا لمشرک او مشاحن مگر مشرک او مشاحن انسان ته په دغه شپه هم مغفرت نه کیږي الله دې موږ تاسو د دې حالت څخه وساتي راځو بل نقطه ته مسلمانانو چې په دغه شپه باندې مونږ کوم عمل وکړو کوم عمل مونږ څخه غوښتل شوی چې په دغه شپه باندې تر سره کړو په دې اړه باندې اسلامی تعلیماتو کې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک احادیثو کې یو خاص عمل مونږ ته نه ذکر شوی چې تاسو مثلا دومره رکعات المنځ وکړئ یا دومره تلاوت وکړئ یا مثلا دومره ذکر وکړئ یا دومره استغفار ووایئ یا تهجد وکړئ یا قیام الليل وکړئ خاص عمل نه ذکر شوی اما عمومي عبادت انسان باید وکړي سلف صالحین به دغه شپه ټول شپه ویښه تیروله په دغه شپه کې به عبادت کوو ډیر زیات عبادت به کوو خدا به نه ویل چې زه په دغه شپه 100 رکعات المنځ باید وکم یا په دغه شپه 10 سفارې تلاوت باید وکم یا په دغه شپه باید 1000 واره استغفار باید وایم خاص عمل نشته مګر په دغه شپه باندې عمل کول خدای ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت چې موږ تاسو ولید په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها فرمایل چې ډیر اوږد سجده کوله ډیر اوږد سجده کوله یعنی دومره اوږد سجده به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نورمال ورځو کې نه کوله په دې معنی چې په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عبادت ته نورم تحسین ورکړو نورم تحسن ورکړو نو په دغه شپه باندې موږ او تاسو نه هم عبادت غوښتل شوی دی انسان باید ډیر عبادت وکړي مګر څه باید وکړي هر عبادت چې د تاسو نه په خوشاله سره په خشوع او خضوع سره کول شي یو لحظه تلاوت وکړه یو لحظه المنځ وکړه یو لحظه استغفار وایي یو لحظه دعا وکړه هر قسم عبادت مګر دغه شپې د لپاره تجمع نشته چې مثلا موږ تاسو یو بل ته زنګونه وو چې بیګار مسجد کې سره راټولېږو یا د فلاني په کور کې سره راټولېږو یا دا کو نه دا تجمعات نشته هر سړی به انفرادي عبادت کوي هر عبادت چې درته آسان وي هر څومره ډیره چې کولی شي وکړه مګر داسې یو خاص عمل چې موږ او تاسو نه غوښتل شوی وي چې دغه عمل باید وکړئ دغسې څه نشته ذکر استغفار تلاوت دعا ټول شامل دي مګر مشخص یو عبادت نشته چې موږ تاسو پر باندې تاکید وکړو چې دغه عبادت باید ډیر تر سره شي نو دغه د شعبان د 15مه شپې په اړه باندې هماغه فضایل چې په حدیثو کې راغلي الله عزوجل موږ تاسو ته د عمل